بسم الله الرحمن الرحیم. ښوونکي په ټولګي کې د لوست له پیل څخه تر مخه له اوبو څخه یو ډک ګیلاس په لاس کې پورته کړ ترڅو ټول یې وویني. وروسته یې له زده کوونکو څخه پوښتنه وکړه، ستاسو په اند به د دې ګیلاس وزن څومره وي؟ بېلابېل ځوابونه یې ترلاسه کړل، 50 ګرامه، 100 ګرامه، 1.5 ګرامه. ښوونکي وویل پرته له وزن کولو څخه یې زه هم په کره ډول په وزن نه پوهېږم، خو پوښتنه بیا دا ده چې که دغه ګیلاس څو دقیقې همدا ډول ونیسم نو څه به پېښ شي؟ زده کوونکو وویل هیڅ به هم ونه شي. ښوونکي پوښتنه وکړه که 1 ساعت لپاره همدا ډول ګیلاس پورته ونیسم نو بیا؟ له زده کوونکو څخه یوه یې ځواب ورکړ، لاس په دې لږ لږ په درد شروع وکړي. ښوونکي غبرګون وښود، ته سمه خبره کوې، اوس که ټوله ورځ یې همداسې ګیلاس پورته ونیسم نو بیا؟ یوه زده کوونکي په زړورتیا سره ځواب ورکړ، لاس به دې بې حسه شي، عضلې به دې تر فشار لاندې راشي او فلج به شي، او په ډاډمنتیا سره چې خبره به دې تر روغتونه پورې ورسیږي. ټولو زده کوونکو وخندل. ښوونکي وویل ډېره ښه ده، خو په دومره مهال کې د ګیلاس وزن بدلون وکړ؟ زده کوونکو ځواب ورکړ، نه. نو بیا څه د دې لامل ګرځي چې په عضلو مې فشار راوړي او درد وکړي او یا هم فلج شي، او ترڅنګ یې څه باید وکړم، د حل لاره یې څه ده؟ زده کوونکي سره متحیره شوه، یوه یې وویل ګیلاس پر ځمکه کېږده. ښوونکي وویل کره خبره ده، د ژوند ستونزې هم همدا ډول دي. که یې د څو دقیقو لپاره په ذهن کې وساتي کومه خبره نه ده، که چیرې د اوږد مهال لپاره پرې فکر وکړې په درد به شي، که یې نور هم ډېر کړې فلجوي مو او د هیڅ کار کولو توان به ونه لرئ. د ژوند په ستونزو باندې فکر کول اړین دي، خو تر دې هم اړین دا دي چې د هرې ورځې په پای کې مخکې تر ویده کېدلو هغه په ځمکه کېږدئ. په دې ډول سره به تر فشار لاندې نه راځئ. هره ورځ سهار به غښتلي او خوښ له خوبه پاڅېږئ او د دې وړتیا به ولرئ چې د هرې ستونزې او مسئلې سره چې مخامخ کېږئ په ډېر ښه ډول سره به ورته لبیک وایاست. السلام علیکم ورحمة الله.